محترم زمونږ نننۍ موضوع چې ده د افغانستان طبیعي منابعو بحران او د هغې حل لارو باندې انشاءالله ترتیب شوې ده. نو اول طبیعي منابع موږ باید وپېژنو چې طبیعي منابع موږ څه ته ویل کېږي. طبیعي منابع وایي څه ته او دا څه شی دي. اول د دې معرفت او پېژندنه موږ لپاره ډېره ضروري ده. نو موږ وایو چې طبیعي منابع هغه الهي منابع دي چې د انسان د مداخلت څخه پرته د الله تعالی له لوري پیدا شوي، چې د انسان مداخلت پکې وي هغې ته موږ طبیعي منابع نشو ویلی. یعنی طبیعي منابع هغه منابع دي چې د انسان د مداخلت څخه پرته الله پاک په خپل خلقت او قدرت سره هغه د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي، خو د انسان مداخلت پکې نه وي. دې ته موږ طبیعي منابع وایو. اول په دې تعریف باندې ځان پوهېدل پکار دي چې طبیعي منابع موږ څه ته وایو. دا یې تعریف ده. موږ تاسو ډېر شیان وینو چې په هغې کې د انسان مداخلت شته. دا طبیعي منابع نشي کېدی. چې څه چې د الله تعالی له لوري را پیدا شوي دي او دې کې د انسان د هغې په جوړښت کې د انسان کم مداخلت نه وي، نو دا طبیعي منابع موږ ته ویل کېږي. او دا موږ سره په دوه ډوله دي. لومړی ډول طبیعي منابع هغه دي چې هغه په خپل سر نوي کېږي، که خلاصېږي نو په خپل سر باندې نوي کېدلی شي. دا قسم طبیعي منابع دي. یعنی که چېرته خلاصېږي نو د الهي امر باندې هغه دوباره بیرته نوي کېدی شي. اوس تاسو به وایئ چې دا څه شي دي؟ لکه اوبه. موږ تاسو ګورو که نه، اوبه چې دي کله چېرته موږ سره خلاصېږي یا قلت وچکالۍ سره موږ مخامخ کېږو نو هغه بیرته دوباره د باران په شکل موږ باندې راواردېږي او هغه د خدای لکه هغه د موږ هغه ضرورت پوره کېږي، یعنې بیا نوي کېږي. او یو داسې طبیعي منبع ده چې هغه یو ځل چې خلاصه شي نو بیا نشي نوي کېدی. لکه موږ سره معدنیات، کانونه، تیل، پټرول، ډیزل، دا بعضې شیان داسې دي چې یو ځل موږ استعمال کړو خلاص شي بیا نشي نوي کېدلی. نو دا هغه طبیعي منبع ده چې یو ځل بیا نشي نوي کېدی. هغه یو ځل چې مصرف شو هغه مصرف شو. نو اوس دا خو د هغې قسمونو او تعریف شو. اوس راځو د افغانستان طبیعي منابعو ته. موږ وایو چې افغانستان یو ډېر وچه کې پروت یو هیواد، سمندر ته کومه لاره نه لري. نن نه 500 کاله مخکې 400 کاله مخکې زموږ د هیواد سرحدات سمندر ته رسېدل. زموږ هیواد سمندر ته لاره درلوده. موږ کولی شو چې خپل تجارت د نړۍ سره وکړو، خو متاسفانه هغه حالت اوس زموږ د لاسه وتی ده. هغه جغرافیه چې کوم مخکې موږ درلوده هغه اوس موږ نه لرو. موږ په یو وچه کې ګیر هیواد یو او هغه هیوادونه چې هغه سمندر ته لارې لري، اوبو ته لارې لري، هغه تاسو وګورئ د اقتصاد له پلوه ډېر هغه پورته تللي هیوادونه دي. اقتصاد یې مضبوط ده، خلک یې مالداره دي، ضرورت نه لري چې په قاچاق هیوادونو زموږ غوندې بهرنیو ملکو ته لاړ شي او هغلته ځینې ژوند وبایلي او ځینې ورسېږي. نو هغوی اوبو ته لار لري. نو متاسفانه موږ هیواد د اقلیمي تغییراتو کمزورۍ، د اقلیمي تغییراتو کمزور اقتصاد او کمزور اقتصادي نظام له امله ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ ده. حتی زموږ طبیعي منابع د اقلیمي تغییراتو په واسطه او د کمزوري اقتصادي نظام او خاص کر زموږ سره د ځینې تخنیکي ماشینالاتو په واسطه ځینې شیان موږ سره د منځ تللو حالت کې دي، یو بحران سره مخامخ دي. خو دې نه ځینې خلک خبر دي، ځینې خلک په دې نه دي خبر. ځینې خلک ډېر د افغانستان خلک دي زموږ ستاسو غوندې هغه منابع بیخي پېژني نه، هغه بیخي بحران پېژني نه، خو زمونږ منابع د بحران سره مخامخ دي. چې ځینې دلته موږ شرحه کوو. اول راځو موږ اوبو ته چې زموږ اوبه د کوم بحران سره مخامخ دي. اوبه چې د خپله طبیعي منبع ده، ځکه د انسان د کوم تداخلت نه پرته الله پاک دا پیدا کړې ده او دا د الله تعالی لوري رامنځته کېږي. نو اول موږ د اوبو ته راځو چې د افغانستان موږ اوبه کوم بحران سره مخامخ دي. دا موږ سره طبیعي منبع ده. نو موږ دا وایو چې د افغانستان زیاتره برخه صحرایي اقلیم لري. د افغانستان زیاتره برخه صحرا ده، خشکه ده. تاسو شاید حال یاستئ زیاتره د افغانستان کومه حصه چې ده هغه صحرایي ده. نو
همدې عمله د اوبو ویش په ټولو برخو کې یو شان نه ده. د اوبو تقسیم د هیواد په ټولو برخو کې یو شان نه ده. نو په همدې وجه ده چې زموږ هیواد ډېرې برخې صحرایي دي، کار کښ پکې نشو کولی، موږ ته حاصل نه راکوي. نو دا یو مشکل ده. او بل په نړۍ کې موږ سره د اوبه چې دي خوږې اوبه ډېرې کمې. خوږې اوبه هغه اوبه دي چې موږ تاسو یې څښو او روزمرې استعمالوو. ترش اوبه ډېره زیاته ده. نو په همدې اساس په افغانستان کې د اوبو ډېره برخه د ضایع کېدو طرف ته روانه ده. نن دا غټ یو لوی بحران ده. نن به تاسو وګورئ چې د افغانستان د ځمکې د لاندې د اوبو سطحه د ډېر استعمال د غیر فني استعمال په اساس باندې ښکته روانه ده. استفاده ترې زیاته کېږي، ښکته روانه ده. که دا حال همداسې وي نو زموږ د څاګانو که نن 80 متر کې اوبه راوځي 10 کاله بعد به په 80 متر کې هم زموږ اوبه نه وي. دې نه تاسو خبر یاستئ؟ دا ولې؟ دا د اوبو یو غټ بحران ده. د کابل ښار تاسو عین شاهد حال یاستئ. فلټر کړي اوبه خرڅېږي، څاګانو نه ځینې اوبه راوځي، هغه تروشه یې خوند یې خراب وي. نو دا یو موږ سره یو غټ مشکل دی د اوبو په سکتور کې. افغانستان اوبه کمې نه لري. افغانستان زیاتې اوبه لري. تقریبا موږ په هیواد کې د اوبو لګولو مهمې حوزې لرو. خاص کر د کابل د سیند حوزه دا موږ سره د کابل او مشرقي ولایتونو په نظر کې نیسي، په بر کې نیسي. د هریرود حوزه د هرات د بادغیس د فاریاب ولایتونو موږ سره په بر کې نیسي. د امو حوزه د هیواد شمال ولایتونو موږ سره بر کې نیسي. هغې کې ډېر سیندونه روان دي. د موږ تاسو که وګورو یوازې د کابل د سند حوزه کې زموږ سره کم نس کم 10 شاوخوا سیندونه بهیږي. خو ولې بیا هم زموږ بزګران زیاتو د اوبو د نه شتون له وجې غټ مشکل سره مخامخ دي. خپلې ځمکې ته اوبه نشي رسولی. زیاتره شاړې د دښتې دي. نو دا یو ډېر غټ مشکل ده چې د اوبو ناسم مدیریت. اوبه موږ تر اوسه نه دي مدیریت کړي. اوبه به څوک مدیریت کوي؟ فني خلک، هغه څوک چې د اوبو په برخه کې عالي تحصیلات لري. د اوبو مدیریت داسې اسانه خبره نه ده چې موږ وایو چې اوبه موږ مدیریت کړو. د افغانستان زیاتره ځایونه تاسو وګورئ سیند 1 کیلومتر چې سیند نه اخوا لاړ شي خشکه ده، شاړه. ولې زه نشم کولی چې د خپل سیند اوبه خپله خاوره کې زه مصرف کړم او ځمکه آباده کړم؟ دا یو ما سره غټ مشکل دی. اوبه مې ضایع کېږي، خاوره مې خشکه ده، حاصلخیزه ځمکه مې کمه ده، اوبه مې بهر ته روانه ده. نو تاسو وپوهیږئ چې موږ تاسو د هیواد 15% برخه اوبه بهر ته روانه ده، ګاونډیو هیوادونو ته روانه ده. 15 برخې اوبه زموږ بهرنیو هیوادونو ته روانه ده. دا کم اوبه ده که زیاته ده؟ تاسو خپله سوچ وکړئ. 25% زموږ هیواد کې دننه اوبه مصرفېږي. د افغانستان د سیندونو ټول سیندونه چې تاسو موږ راټول کړو د هغې 25 برخې موږ افغانستان کې مصرفوو او 15 برخې بهر ته روانه ده. دا بحران ده که نه ده؟ دا ضایعات دي که نه دي؟ موږ نشو کولی چې خپل افغانستان موږ وایو چې 80% خلک په زراعت بوخت دي، خو یو دهقان نشي کولی ځان ته خپله غنم وړه برابر کړي د کال. د امریکا 2% خلک په زراعت بوخت دي، 80 هیوادونو ته صادرات لري. خپله ماړی د خپل زراعت ته طرف ماړی بالکل ضرورت نه لري چې بل ملک زراعتي محصول هغوی راوارد کړي. 80 هیوادونو ته دغې غنم ورکوي. 2% خلک په زراعت بوخت دي، 80 هیوادونو ته غنم ورکوي، وړه ورکوي. موږ خپله وړه نه لرو. قزاقي وړه خورو، پاکستاني وړه خورو. دهقان نشي کولی خپل ځان ته وړه جوړ کړي. د کلني وړه نشي درلودلی چې هغه لومړنۍ غذا ده. دا څه وجه ده؟ اوبه ټوله بهر ته روانه ده. نو چې زما اوبه بهر ته روانې خشکه ځمکه ما ته حاصل راکوي، نور هیوادونه بارانونه لري، سیند ته هېڅ ضرورت نه لري.
باران لري. د موږ تاسو ملک داسې یو ملک دی چې باران پکې اوس نشته. که چیرې په هیواد کې د 600 ملي میټرو نه کم باران وورېږي، 600 ملي میټرو نه کم باران وورېږي، هغه هیواد، هغه فصل، هغه اوبو ته ضرورت لري چې باید اوبه شي. 600 ملي میټرو نه کال کې که چېرته باران د یو هیواد زیات وي، نو هغه بیا اوبو ته ضرورت، هغه ځمکه اوبو ته ضرورت نه لري، هغه خپله کېږي. تاسو وګورئ د افغانستان متوسطه اندازه زیاتره ځایونو کې 300 ملي میټر نه کم باران لري. 300 ملي میټر پورې د افغانستان بعضې زیاتره سیمې باران لري. نو 600 وګوره 300 وګوره، نو موږ مجبور یو چې موږ ځمکه په خپله نه آبادېږي. او زیاتره ملکونه دي هغې هېڅ آبیارۍ ته ضرورت نه لري، هغه باران کېږي، هغه ځمکه خپل حاصل خیزه کېږي. که ته یې ونه کړې خپله واښه پکې راشنه کېږي. د افغانستان تاسو د ساحې وګورئ، ځینې ملګري چې د ولایتونو د خپل لږ د خپل لیکري نه اخوا تاسو وګورئ څومره دښتې په نظر راځي، څومره بیدیاوې په نظر راځي. دا ټول غنم دي، دا ټول شوله ده، دا ټول باغات دي. خو چې اوبه ورته ونه رسې، شاړه دښته ده. خپله باران ګوره موږ ته کم ده، باران په موږ نشته. دا خو د زراعت په برخه کې شو چې موږ زیاتره برخې وچې دي، اوبه نه ورسي. نو حتی د هیواد ځینې ولایتو کې داسې ځایونه ما خپل لیدلي دي چې د څښاک اوبه نه لري، څښلو اوبه هغې نه لري. او موږ به څومره خوشحاله یو، څومره به فخر کوو، په دفتر کې به ناست یو، ولا موږ په یو عهده باندې، ولا موږ په یو واک باندې. موږ ته دا ګوره ډېر د پاتې کېدو ځای ده چې زما یو هیواد، یو سړی، زما یو هیواد، یو کورنۍ، هغه صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. هغه مردارې اوبه، هغه د سیندونو د خوړونو مردارې اوبه هغه راخلي، هغه چاڼکۍ خوټوي او بیا کور ته رسوي او هغې نه استفاده کوي او په مختلفو مرضونو کې کړېږي. تاسو خبر یاستئ؟ د افغانستان زیاتره خلک چې دي هغه د اوبو د څښلو اوبه هغې نه لري. زراعت خو په خپل ځای پرېږده، ونه په خپل ځای پرېږده، فصل په خپل ځای پرېږده، د څښلو اوبه هغې ته نشته ده. موږ ته څه کول پکار دي؟ همداسې حالت چې زه په چا راغله په هغې راغله، اوبه به ټول بهر ته روانوي، اوبه هم بهر ته روانه ده، خلک هم له تندې مري، اوبه هم بهر ته روانه ده، ټول ځمکې او بیدیاوې هم دښتې سوې. موږ همداسې کینو، همداسې موږ پرېږدو چې ځي. دا حل لاره ده. او همدغه ګاونډیان چې دا د موږ اوبه ورځي، زموږ په اوبو باندې دا فصلونه کوي، بېرته به موږ بیا راخرڅوي. په نیمروز ولایت کې زه دا اوس معلومات لرم چې د نیمروز ولایت چې ده هغه ډېره دښته ده، هغه اکثره شګه ده، اوبه جذبېږي پکې. د نیمروز سیند، د هلمند سیند نیمروز ته روان ده. د نیمروز خپله خلک، د بعضو ساحو خلک اوبه نه لري، ایران هغوی ته فلټر کړي اوبه راوړي، زموږ دا سیند هغې ته ورځي، هغې فلټر کوي، بېرته زموږ په دې خلکو خرڅوي. زموږ هدف ستاسو خبرول دي، داسې ناسته نه ده پکار. نظریات یو طرف، ذهنونه بل طرف، دا پرېږدي. ذهن نظر پرېږدي. یو څوک تاسو سره په یو نظر نه قانع کېږي، پسې مه ګرځېږئ. اصلي هدف ته لاس واچوئ. موږ اصلي لار ورکه ده. موږ تاویلو ماویلو پسې ټول عمر موږ په همدې کې ویلي دي، ته ما ومنه، بل وایي زه تا نه منم، ته ما ومنه. ټول عمر هم دا شیان کړي دي. خو ګوره یقین په خدای وکړي چې دا حالت که همداسې روان وي، موږ ته دغه شیان فایده نه کوي. زموږ نه اصلي لوری پاتې ده، اصلي لوری موږ نه بل طرف ته روان ده. او کوم خلک چې پوهېږي هغه په موږ مسخرې کوي، خو موږ په ځان نه پوهېږو. زما د نیمروز خلک اوبه نه لري، ایران ماته اوبه راکړه. زما ځمکې د دښتې پرتې وي، زه د ګاونډ ته اوبه ورکوم فری، هغه ماته مالټه فری راکوي. زما په اوبو چې هلته کوم مالټه کېږي، کومه کیله کېږي، هغه ماته فری راکوي. تاسو کتلي کوم ټیلر مالټې موږ ته فری راکړي دي؟ تاسو کتلي کوم ټن وړۍ موږ ته فری راکړي چې دا تاسو اوبه راغلې دا واخلئ په وړاندې؟ دې حالت نه ورونه وتل پکار دي. دې حالت نه آګاهي پکار ده.
مشران چې په دې برخه کې موږ سره په دې کدرونو په دې بستونو کې ناست دي هغوی ته دا خبرې رسول پکار دي. موږ ته بل پیغمبر دی خدای د اسمانه بل طرف نه راځي، ما یو پیغمبر هغه راغلی او بس خبره خلاصه ده. بقیه د موږ لاره د موږ چار موږ ته هر څه راښودلي دي، موږ ته هر څه شته. یو مشکل بل چې موږ سره د زیاتره ولایتو کې ګیر یو، زیاتره ولایتو کې زموږ دا یو مشکل غټ ده چې خلک د شمسي شیشو په واسطه د ځمکې تل نه اوبه راباسي. تاسو دې قانون ته دا خبر ورسوئ. زما سره شاید د ډېرو ولایتونو خلک وي او هر سړی په خپل کور کې دهقان لري، خپل کلي کې به دهقان لري. زموږ ستاسو بل کار نشته غیر ځمکې نه. تاسو که دا ځمکې نه دا اوبه تل نه اوبه راباسئ، نن یې که په اتیا مترۍ کې راباسئ، سبا په 100 کې هم نشي راویستلی. دا خبره تر دې ورسوئ. د نن د ورځې ګټې لپاره سبا آینده مه بربادوئ. داسې وخت راتلونکی ده که دا حالت وي موږ به د څکلو به ونه لرو. دا شته کمې ځمکې که موږ ابادې کړي دي دا به هم په دشتو بدلېږي که دا حالت دوام کوي. د ځمکې سطحې ته موږ واټر ټیبل وایو. واټر ټیبل دا د اوبو سطحه ده په ځمکه کې. دا که چیرته پورته کېږي نو داسې سوچ وکړئ چې موږ په خیر ده، اوبه بره راځي. او که چیرې څومره استفاده موږ ترې کوو ښکته کېږي، هغه ښکته طرف ته روانه ده. نو کوشش وکړئ چې له سیندونو نه نارونه راوباسئ. په حکومت فشار واچوئ، ستاسو حق ده. حکومت د دې لپاره نه راځي چې مزي او چړچي وکړي، حکومت راځي د دې لپاره چې د خلکو ته د خاورې ته خدمت وکړي. د حکومتولۍ معنا دا نه ده چې زه په دفتر کې کېنم په میز باندې زه معاش واخلم، زه په رینجر یا په بل ګاډي کې وګرځېږم. دا دې ته حکومتولي نه وایي. حکومتولي دې ته وایي چې تا ته کار وکړي، د تا ملک ته کار وکړي سي، تا ته کار وکړي سي، ستا د ملک مشکلات حل شي. دې ته حکومتولي وایي. هغه که هر حکومت وي، که د نړۍ هر حکومت وي، د حکومتولۍ تعریف دا ده چې ته خلکو ته کار وکړي، خلکو ته خدمت وکړي، هېواد له بربادۍ راوباسي. مسؤلیت د حکومتولۍ دا ده. نو حکومت باندې عریضې ورته پیش کړي چې موږ ته له سیندونه نارونه راوباسئ، ویالې راوباسئ. زموږ اوبه ښکته روانه ده. 10 کاله بعد به دا کمې اوبه چې ته نن د 80 متره څانه باسې، 10 کاله بعد به په 100 متر کې هم پیدا نه کړي. خو په دې باندې هغه خلک پوهېږي چې د چا مسلک وي. عام خلک په دې ګور نه پوهېږي. عام خلکو ته موږ تاسو دا خبره وکړو، هغوی شاید وخاندي. دا څه وایي؟ ځمکې اوبه کمیږي چې یو لوښي کې اوبه وي او تی ورای شي نه او تی راپورته کوي، دا به کمیږي که به زیاتېږي؟ کمیږي به. بل هم غټ مشکل چې موږ یې اوس وینو د اوبو په برخه کې زیاتره سیندونه دي خلکو فاضلات خوشي کړي دي. تاسو به لیدلي وي فاضلات، حتی د کور فاضله مواد د کور کناراپونه کموټونه هغې ته ورپېښي. داسې ګل پکار دي. تاسو د سعودي حکومت ته وګورئ که نه، هغه که هر قسم ده خپلو خلکو ته دومره کار کړی چې د هر کور کموټ ته پایپ لګېدلی ده، فاضله مواد ټول یو ځای کېږي او دې نه ګوري سرې جوړېږي. دا فاضله مواد انسانانو چې دي دې نه سرې جوړېږي. دا سپینه سره نه ده، دا چې بوجې ته په مارکیټ کې په 2000 افغانۍ واخلې نو بیا نو شیندې په پټي کې، دا د انسانانو فاضله مواد دي. خو دا چې ما او تا اوس نشي جوړولی، دا کمی ما او تا کې ده چې د بل ځای نه اخلو فاضلات سیند ته خوشي کوو، او د بل فاضلات چې هغې شکل یې خالي ور بدل کړی، بوجې کې بسته کړی، هغه ما او تا پیسې کوي. نو وایي کمی شته که نشته؟ څومره موږ ښکته یو؟ موږ به خوشحاله وي چې موږ ولا یو 15,000 کاله تاریخ لرو. په هغه تاریخ څه کوو؟ زه په تاریخ څه کوو چې نن سبا ټول نه محتاج یو؟ 15,000 کاله چې هغه وخت تاریخ موږ یادولی شو چې موږ د نړۍ نه د سترو قوتونو سره سیال شو په هره برخه کې. زه بیا تاریخ یادولی شم. زه اوس تاریخ یاد کړم یو هېواد ته، هغه وایي ته 15,000 کاله تاریخ لري، ته اوس محتاج. دا ما زه شرمېږم رښتیا. 15,000 کاله څه معنی چې زه اوس محتاج؟
داسې ملکونه دي 10 کاله کېږي آزاد شوي نه دي. ما ته صادرات راکوي، ما ته مال راکوي چې واخله، خپل مال په ما خرڅوي. 50 کاله تاریخ نه لري دا ګاونډی پاکستان. 80 کاله کېږي دا جوړ شوی ده. نن ما ته سیمټ را روانې دي د پاکستان، نن ما ته مالټه را روانه دي د پاکستان. 80 کاله کېږي جوړ شوی ده. دا کینو د پاکستان زه اوس په دې ښار کې تاسو څومره ټول پاکستاني کینو داسې هر څه وښیه رختونه را روان دي. 80 کاله کېږي جوړ شوی. هغوی څه وکړو؟ موږ چې کوو، موږ چې کوو او هغوی څه کوي. نو کوشش باید وشي چې تاسو فاضلات که چیرې دا سیستم نه حکومت موږ ته چې هغوی فاضلات ټول راجمع کړي په دشتو کې ورته کارخانې ولګي هغې نه سر یې وباسي. که دا سیستم نه وي نو باید موږ داسې کار وکړو چې فاضلاتو ته کندې وباسو او هغه کندې باید له د اوبو څښلو څا نه 15 متره فاصله کې وي. 15 متره باید د کموډ څا او هغه څا چې موږ تاسو د اوبو د څښلو لپاره راباسو هغه باید فاصله ولري. ورونو فاضله مواد سیندو ته مخشي کول، پلاستیکان، خاورې، خاځلې سیندو ته مخشي. دغه سیند ځي او بل چېرته خلک اوبو څښل نه او د څښلو اوبه نه د هغې استفاده کوي، مریضانې دا میکروب هم خوځي. نو دا هم ډېر تاسو خپل نظر کې ونیسئ او نورو ته یې ورسوئ. دوم راځو خبره خاوره. خاوره زموږ سره طبیعي منبع ده. الله پاک موږ ته داسې یو خاوره راکړې ده چې خشکه ډېره ده. په 100% کې زموږ 12% خاوره د کار وړ ده. د افغانستان په 100% کې 12% خاوره د موږ سره د کرلو وړ ده. 88 برخې شاړه ده. تاسو فکر وکړئ 88 برخه خاوره زموږ 88 برخې دا شاړه او دښته بیدیا ده. 12% موږ کرو 12%. نو دا څومره کمه ده. او چې سړی وایي چې ما سره خاوره دومره ډېره ده نو زه ولې کارم ولې نو کرل خو په څه کېږي که نه. اوبه دې ټول بهر ته روانه ده نو خاوره په څه اوبه کوي؟ باران خو نشته دلته. د بارانونو شتون، صحرایي اقلیم او د اوبو ناسم مدیریت هغه څه دي چې د افغانستان خاورې په خشکه صحرا بدله کړي. د بارانونو شتون، د اوبو ناسم مدیریت او صحرایي اقلیم. د هېواد زیاتره برخې صحرایي اقلیم لري، دشتي اقلیم لري، هغې کې باران نه کېږي. دغه حالت دی چې زموږ خاوره ډېره د لاسه وتې ده، شاړه پرته ده، بیدیا ده. او زیاتره وخت زموږ خاوره چې سرلوڅې ده، سر یې لوڅ ده، باد یې مړي، اوبه یې مړي. نو چې کله خاوره کې شنه نه وي دا اوبه چې پرې راسي دا جذب کېږي نه، دا خاوره نور مړي تخریب کوي. باد چې راسي دا دوړې تاسو وګورئ نن په هېواد کې بعضې وخت کې چې ډېر تیز طوفان راشي هغه موږ تاسو داسې یو دوړه شي چې بالکل حالت بل رقم شي، موږ چې خدای قیامت راغی. هغه علت شي، علت دا ده چې زموږ خاوره لوڅه ده، واښه پرې نشته، فصل نه لري، ځنګل نه لري، لامده نه ده. نو کله باد چې پرې راشي نو هوا ته یې پورته کړي، څومره دوړې جوړې شي. دغه دوړې زموږ سږو ته ځي، په قسم قسم مرضونه موږ اخته کېږو. زه تاسو ته کابل کې یو مثال درکوم. کابل کې ښاروالۍ دا خټې دي، خټې دا خټې له ویالو نه راباسي، بیا په دې سړک له غاړې غورځولي. نو دا ځینې هغه ډېر مقدار چې واخلي په هغه کې په موټرو کې بار کې هغه ښکته بیا پاتې شي، هغه چقړې هغه ښکته پاتې شي، دا وچېږي. داسې وچې شي دا په ګرد بدلېږي. ګرد چې کله هوا ووي ما ورته طبیعت راځي، ما ورته تنفس کوو، خبره هم نه وي. بیا سبا مریضان وایي مریضان سو، نو مریضي به څنګه نه چقړې ما استاد یې سږو ته راځي. دا مشکل ده. زمون خاوره مخکې ما خبره وکړه تقریبا زمون نفوس 40 میلیونو ته اټکل شوی ده. زمون خاوره کولی شي که چیرې دا ځمکې دا د 15 برخې اوبه چې مونږ بهر ته روانه ده دا راواخلو، کنټرول یې کړو او په دې وچه خاوره کې دا خشکه شاړه ځمکو کې تقسیم کړو، نهرونه وباسو، کانالونه مونږ وباسو. زمون خاوره کولی شي 400 میلیون انسانانو ته ډوډۍ ورکړي. زمانه خاوره زمونږ د هېواد خاوره کولی شي 400 میلیونو ته انسانانو ته ډوډۍ اماده کړي.
خو کله زه د خپله خاوره صحیح مدیریت کوم. مدیریت دې ته وایي چې زه کله اوبه له بهره چې خشکې ضایع کېږي ما نه ضایع کېږي دا راوګرځوم او دښتې پرې اوبه کړم. د افغانستان 12% برخه اوس کرل کېږي، 88 برخه ټوله خشکه ده او دا ټوله ځمکه د افغانستان، ټوله خاوره د افغانستان 400 میلیون انسانانو ته ډوډۍ ورکولی شي. نن اوس هم زه قزاقي اوړه خورم، نن اوس هم زه د ایران نه سامان راغواړم، وږی یم که نه، او خپله ځمکه خشکه پرته او همدې ته ناست یم چې کله قزاقي اوړه ارزانه سي خو درې زره ارزانه کړي چې زه زیات واخلم سټاک کې کړم او ځمکه شاړه پرته ده. ښه، درېمه منبع چې د موږ سره د هوا باره کې به هم یو څه خبره کوو. موږ وایو چې د افغانستان هوا هم د وروسته پاتې هیوادونو په شان له لوی بحران سره مخامخ ده. اوس تاسو پوهیږئ چې هوا څنګه بحران سره مخامخ کیږي، دا اوس خبره ده. اوس په دې انشاءالله په دې باندې څه بحث وکړو. بحران دا ده چې مونږ په هیواد کې شنه ساحه او د ځنګلاتو فیصدي ډېره کمه لرو. هوا کله پاکیږي؟ کله چې موږ شنه ساحه ولرو، کله چې موږ ځنګل ولرو هلته به هوا پاکیږي. هوا چې شنه لاسته راځي؟ هوا د ونو بوټو نه لاسته راځي. دا کومه هوا چې ما او تا تنفس کوو دا د ونو بوټو نه لاسته راځي، د ونو بوټو پاڼو نه لاسته راځي. دا کومه هوا چې ما او تا اخلو دا بوټي زما او تا دا کومه ګنده هوا دا چې ما او تا خولې نه باسو دا بوټي اخلي، مقابل کې ما او تا ته پاکه هوا راکوي. نو ته څه وایې چې زما او ستا په ملک کې بوټی کم وي، شنه ساحه کمه وي، ځنګل کم وي، هوا پاکیږي؟ هوا نه پاکیږي. خاوره لوڅه ده، بادونه کولی شي چې خاوره باندې راشي او خاوره پورته هوا ته پورته کړي. خاوره تاسو به لیدلي دوړه موږ شته وایو ګرد دوړه، کله چې موږ په یو ساحه باندې کله هوا راشي نو هغه خاوره پورته کړي نو دا هوا څومره چټلوي. تاسو دوړه کې تنفس کولی شئ ډېر سخته باندې، هغه مخ ته دسمال موږ نیسو چې تر څو موږ هغه خاوره سږو ته رانشي. نو خاوره زموږ لوڅه ده چې کله هوا راشي نو ټوله ګرد غبار په هوا کې خورېږي چې دا هم کولی شي زموږ ستاسو سږي خراب کړي. یو خبره همداراز دا خو هوا د اقلیم ده، که چېرې طوفان راغی نو خاوره لوڅه ده، هوا به دوړه سي ګرد سي زموږ سږو ته به راوړي، دا یو خطره ده، دا زموږ هوا یو بحران ده. خو ګوري تاسو پوهیږئ چې موږ خپله هوا خپله چټلو، خپله هوا موږ خپله چټلو. اوس هغه څنګه؟ نن تاسو وګورئ د سون توکو زیات استعمال، د ډیزل او پټرولي ګاډو زیات اکثریت. دا دود تاسو پوهیږئ دا دود کوم خوځي؟ ډیزلي پټرولي ګاډي چې کله چلیږي دا دود کوم خوځي؟ په دې کله چا فکر کړی؟ دا دود کوم خوځي؟ دا کارخانې چې ربړ سوځي، دا موږ تاسو چې په کورونو کې فلټر دغه زغال سوځو، دا هوا کوم خوځي؟ دا دود کوم خوا روان ده؟ تاسو لږ سوچ په دې وکړئ کله چې دغه موټرونه دغه سلنګسرونه چې دا لوګي ډیزل پټرولي ګاډي دي، جنریټر کار موږ کور کې سټارټ کړو یا بقایا چې دا کمپنۍ دي کارخانې دي دا زغال سوځي، دا ربړ پلاستیک سوځي، دا لوخړې چې دا هوا ته روانې دي دا کوم خوځي؟ په دې کله تاسو سوچ کړی ده دا کوم خوځي؟ په دې کې داسې مواد دي د دودونو کې چې انسان ته د سرطان کینسر پیدا کولی شي. د ککړې هوا تنفس کېدل داسې ذرات لري چې د انسان ته کینسر مرض پیدا کولی شي، مختلف قسم مرضونه پیدا کولی شي. تاسو ښار کې وګورئ څومره ګاډي ډیزلي پټرولي دي، څومره فابریکې فعالیت لري او هغه ربړ سوځي، ربړ پلاستیک سوځي، ډبرو سکاره سوځي، زغال چې موږ تاسو پښتو کې ورته وایو، دا لوګي ټول برځي، دا هوا ګنده شوه که نه شوه، بیا سړی تنفس کوي، سړی بیا په ډاکټرانو ګرځي ولا پلانی کینسر شو. نو دا ولې کینسر کېږي؟ دا د دې هوا یو وجه د هوا د ککړېدو یو وجه هم کېدلی شي. او بل چې موږ تاسو خاص کر په کورونو کې ژمی ده هر سړی زغال سوځي،
زغال چې سوځو نو باید په کومه طریقه وسوځو هغه به په حلارو کې وایو چې موږ تاسو اوس لرګی نه لرو موږ مجبور یو زغال وسوځو خو باید څنګه وسوځو د دود د کنټرول لپاره باید موږ څه وکړو تر څو زموږ هوا خرابه نه شي اوس هم د نړۍ تودوخه ورو په ورو زیاتیږي علت چې ده دنیا کې څومره ګرد و غبار دودونه دا ټول نړۍ دا ټول هوا ته ځي اوس د نړۍ د حرارت درجه ورځ په ورځ ګرمېدو طرف ته روانه ده اوس په دې ځان پوهول پکار دي داسې ویده خو پاتې کېدل نه دي پکار والا زه څه کومه تا ته هم د هوا ککړېږي تا ته هم د هوا ګرمي کېږي د نن نه مخکې افغانستان په اوړي کې ډېر معتدل و اوس یې وګوره سانټیګریډ څو ته رسېږي اوړي کې وګورئ سانټیګریډ تقریبا 40 ته 2 ته سانټیګریډ د تودوخې رسېږي علت چې ده دقه ککړې هواګانې دقه لوګي دقه غبارونه برځي او دا د ګرمایش سبب ګرځي او حتی تیزابي باران امکانات هم شته دا زیات دوړې زیاته ګردونه زیات لوګي چې بره لاړ شي کله چې دا وریځو سره دا تعامل وکړي یوځای شي نو دا کوم باران چې وري هغې ته موږ تیزابي باران وایو یا اسیډک راین هغه بیا زموږ فصل په دې ده چې خسي نو تباه و بربادي کوي دا یو خبره شو بل راځو ځنګلاتو ته د موږ وایو چې په افغانستان کې تقریبا 2% ځنګلات زموږ پاتې دي 10% د روسانو د راتلو نه مخکې 3% وه د افغانستان د ځنګلاتو فیصدي د روسانو د راتلو نه مخکې 3% وه اوس 2% ته راغلې ده 2% ځنګلات موږ ټول هېواد کې لرو دا ډېر کم دي ډېر کم دي زموږ ځنګلات اوس د له منځه تللو له خطر سره مخامخ دي اوس بیا څوک وایي چې باران ولې نه کېږي باران ولې نه کېږي افغانستان کې افغانستان 2% ځنګل لري باران د ځنګلاتو سره زیاتېږي باران د ځنګلاتو سره زیاتېږي چې دا د قرآن هم ثابت دی الله پاک وایي مفهوم د یو آیت دا ده که چیرې وایي چیرته زیاتې ونې بوټي وي نو که الله پاک هلته باران کوي نو انسانانو اعمالو ته نه ګوري هغه بوټو ته ګوري چې د الله ثنا وایي دا قرآني دلیل ده نو په افغانستان کې چې باران نه کېږي حالت دا دی چې ځنګلات نشته ځنګل نشته یو ونه کېږي سبب چا وهلي ودې خدای مسلمانه ولې داسې کوي ځنګل باید موږ تاسو وساتو هیڅوک پرېنږدو چې د هغې یو شنه پاڼه هغه کور ته راوړي یو خو به دا چې هوا به پاکه سي جذب د خاورو به زیات سي بله دا ده چې د ځنګل زیاتوالي سره بارانونه زیاتېږي دا ساینس هم په دې دلیل لري او قرآن هم په دې دلیل لري تاسو وګورئ پکتیا غاړې ته څوک پاتې کېږي یا څوک کونړ نورستان غاړې ته پاتې کېږي هلته زموږ یو 2% ځنګلات شته هلته بارانونه ډېر دي وجه چې ده ځنګل ده نو هغه هلته خلک بیا سیند ته ضرورت نه لري چې سیند اوبه راتاو کړي ځمکې پې اوبه کړي لرې لرې بعضې ځایونه داسې چې ډېر لرې لرې ځایونه هغې ته د سیند اوبه په اسانه رسېږي نه نو هغه هلته خدای پاک هغې ځنګلات هغه الله پاک هغې ساحې ته ځنګلات ورکړي دي نو هغه خاوره خپله اوبه کېږي ضرور نه ده چې اوبه په چا سره څوک جنجال وکړي یا نارونه کانالونه وباسي خپله باران داسې اوبه کېږي ضرور نه ده ولې هلته ځنګل ده نو ساینس هم وایي چې چېرته زیات ځنګل وي هلته ونه تبخیر کوي تبخیرات صورت نیسي وریځ چې راځي هلته دوی تعامل کېږي د الله په امر هلته باران کېږي ساینس دا خبره کوي او قرآن دلیل خو ما تاسو مخکې ویلي یو خبره بله د سیلابونو زیاتېدل طوفان زیاتېدل تاسو به کتلي د افغانستان په زیاتره سیمو کې چې کله پسرلی باران نه وسو ډېر سخت سیلابونه راځي په دې خو به انشاءالله ټول شهیدان یاستئ هیڅوک به هم دا انکار نشي کولی چې د افغانستان کې د پسرلي کې بارانونه زیاتوالي سره سیلابونه راځي خو ولې دا راځي ولې راځي ځنګل نه لرو که نه اوس بیا سړی وایي د سیلاب یې د ځنګل سره څه یو څوک به وایي سیلاب له ځنګل سره څه تعلق لري نو ګورې حاضرینو زه چې ځنګل ولرم دا غر کې زه ځنګل ولرم دا باران چې کله په دې غره باندې راځي دا د ځنګلونو ریښې د اوبه نه پرېږدي چې لاړې شي دا جذب کوي
دا څومره اوبه چې څومره ګورې تاسو وګورئ دا هلته باران هم نه شوی یو ځای داسې چې باران نه شوی بلې ساحې کې باران شوی غره کې یو دم سیلاب راشي دلته دومره باران شوی هم نه باران نه یو دم سیلاب راشي پوره کورونه ویسي هلته ځنګل نشته ځنګل چې کومه ساحه کې وي هلته سیلاب راتله ډېر کم وي ولې چې دا د ونې ریښې چې دي دا اوبه جذبوي اوبه نه پرېږدي چې لاړې شي نو یو خبره دا ده چې څومره ځنګلات زیات دي زموږ ستاسو سیلابونو نه به پام وي هغه اوبه به جذب کوي بله خبره دا چې د ځمکې سطحې اوبه چې موږ کله هغې نه راباسو څاګانې دي هغه به زیاتېږي اوس که 50 متره کې اوبه راوځي بیا به څو کې راوځي 10 مترو کې ځکه اوبه به ښکته جذبېږي که نه نو اوس اوبه به څنګه جذب چې راغلي نه ونه نشته ریښه نشته چې جذب کړي ډایرکټ لاړ شي دلته باران نه دلته باران وشي یو 10 کیلومتره هاخوا باران نه سیلاب پرې ورسي زیاتره کورونه ویسي دا د ځنګلاتو نشتون ده او بله خبره د طوفان کوم ځایونه چې طوفان هغه لري ځنګلونه لري هلته طوفان هم زیات نه راځي ځکه ونې چې دي باد ماتونکي دي دې ته موږ وینډ بریکر وایو وینډ بریکر باد ماتوي تاسو ګورئ ونه چې ولاړې باد پرې راشي که نه نو هغې مخه نیسي او چې ونه نه وي تاسو وګورئ چې څومره دوړې جوړېږي او څومره کورونه خرابېږي طوفان سره بېلګې ځینې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي دي قندهار هلمند سیټ ته د افغانستان زیاتره وچې سیمې چې دي هغه سیلاب او طوفانونه زیات دي او بل چې دي ځنګلاتو ناقانونه وهل دا په افغانستان کې زیات دي نو ځکه یو بحران د ځنګلاتو ته نو 2% پاتې دي نو الله دې هغه کسانو ته انصاف ورکړي چې 2% ځنګل پاتې د هغه د خپلو یو څو روپو لپاره د افغانستان شتمني تباه او برباد کوي او هغه وهي قاچاقي ډول خرڅول قاچاق اوس دلته لرګی بند ده او هغه لرګی وهي غټې ونې وهي پوهېږي چې وړی خو یې نسم لار کې به پولیسي چک پاینټ به ایسارۍ مې سیند کې واچي سیند کې واچي نو هغه یو ورځ د ورځو کې خپل منزل ته رسېږي وګورئ د خپل هېواد بې خپله باسو د شخصي فایدې لپاره هېواد تباه و برباد کوو دا حالت څرنګه موږ تاسو ته دا د منلو وړ ده نه ده که نه اوس څوک به دا کنټرولوي څوک به د دې مخه نیسي نو دا د ځنګلاتو ناقانونه وهل او قاچاق دا ډېر د افغانستان لپاره د ځنګلاتو لپاره یو د تباهي پلان او بحران حتی داسې معلومات درج شوي دي چې د افغانستان څېړۍ د افغانستان نښتر دا وهل کېږي د ځینو مغرضو کسانو له طرفه چې هغوی د خپل جیب د ډکولو لپاره خارج ته په یو طریقه نه په یو طریقه دغه ځنګلات هغه کوي او هغوی پروسس کوي په انټرنیشنل مارکیټ کې یو په 10 چنده په 20 چنده هغه لرګي او تختې خرڅوي دې نه آګاه یاستئ ځنګلات د افغانستان وهل کېږي بهر ته صادریږي هغه پروسس کېږي او بیا د هغه هېواد په خپل په انټرنیشنل مارکیټ کې ډېر په غټه پیسه باندې هغه خرڅېږي ډالرو په حساب باندې موږ تاسو څه لرو انټرنیشنل مارکیټ هم نه لرو سودا کوو په انټرنیشنل مارکیټ کې دوبۍ ته ځو چین ته ځو هېواد کې انټرنیشنل مارکیټ نه لرو نو زموږ لرګی قاچاق کېږي بیا په انټرنیشنل مارکیټ کې ډېر غټه بیه باندې خرڅېږي او د هېواد خپل صادراتو ټاپه پې لګېږي چې دا د فلاني ملک تولید نو کوشش تاسو وکړئ هر سړی باید په افغانستان کې د 100 نه تر 10 پورې ونې کېږي دا د هر افغان فریضه ده د 100 نه تر 10 ونې پورې کېږي د دشتو کې کېږي اوبه وراچوئ لکه نبي علیه السلام وایي که تاسو شین بوټی وي او قیامت هم را روان وي هغه نیال کوي ځکه چې هغه کم ثنا وایي نو د هغې هغه ثواب خو به درسېږي یا میوهداره ونې کېږي که ته نه یې هغه میوه چې څه خوري صدقه جاریه ده نو هېواد داسې نه ابادېږي چې کری ولته وګورو مستي وکړو مسخره وکړو ګپ شپ ولګو چکر ووهو نه کار غواړي هر سړی باید د خپله توانه پورې کار وکړي نو بیا به موږ ابادۍ ته رسېږو تاسو ځوانان یاستئ سپین ږیري کار نه شي کولی ښه ماشومان هم کار نه شي کولی
ښځې هم کار نشي کولی، هغه به خپل کور کنټرول کړي. کار به څوک کوي؟ موږ تاسو. که موږ تاسو هم بېغمه کېدو، سپین ږیري خوی نشي کولی، ماشومان هم نشي کولی، ښځې هم بهر ته نشي راوتلی، هغې هم په خپل کور کار مخکې ویسي، نو موږ هم کینو. نو کوي به څوک به یې کوي؟ ملایکې به راځي اسمان نه دا به راته کوي. منو سلوام بنده ده ښه. پخوا به ناست به وي، بس خپل رزق به دې راغی، منو سلوا او به دې واله، بس خبره خلاصه ده. نن چې ونه ګټي والا کې رانه وخوري. د هېواد ماته نه خارجه جوړي، نه راته بل ملک جوړي، دا به ما او تا جوړو. ما او تا کې ځان کې به دا ټرین پیدا کړو، دا ځان کې به دا مهارت پیدا کړو چې د هېواد هره برخه ورغو. دا زما او ستا کار ده. بهرني هېوادونه هغې خپله جوړ کړي ښه، په بهرنیو مرستو نه دي جوړ شوي. 20 کاله تاسو وګورئ، 40 میلیون ډالر ما او تا دلته راځي د مرستو په بشري مرستو په نوم باندې. د افغانستان کوم ځای آباد کړی تاسو وګورئ، کوم ځای آباد شوی ده؟ یو ملګري سره ما په دې بحث ما د خارجان موږ سره مرسته کوي، ګورئ تهدابي کار ما او تا ته نه کوي. دومره کار کوي چې ما او تا په سوال مړه نه سو، یو مرسته را رسوي. دوی چې دا 40 میلیون ډالر موږ سره مرسته کوي، دوی موږ ته غټه کارخانه نه جوړوي. دوی ولې ما ته چې دا برق راکوي یا برق پیسې راکوي، ولې هغه ډیم ما ته نه جوړوي په هېواد کې؟ دا ولې نه کوي؟ زه به مرسته څه کوم؟ ټول عمر په خیرات ته زه ناست یم، ټول عمر به زه راشن ته ناست یم، ټول عمر به زه موسساتو نه مرستې غواړم. تهدابي کار راته وکړه، ډیم راته جوړ کړه، د دوا کارخانه راته جوړه کړه. که واقعا مرسته راسره کوي، پیسې خو دې هغې ځي، خو هغوی هم نه غواړي. هغوی یې پرېږده چې همداسې پاتې وي. ښه ده، نو موږ باید تاسو دا ځان سره قضاوت وکړو. موږ باید چې څه کول پکار دی؟ ټول عمر م خوب کړی، ټول عمر یو بل پښې م ولي، یو بل نظریات هم په یو بل منلي، اختلافات مې یو بل سره کړي، بغض او حسد او کینه مې یو بل سره کړي. که دا شیان نن نه و کړي، نن به دومره محتاج نه و. نن به 40 میلیون ډالر ما خلکو ته ورکول، 40 میلیون ډالر به ما خلکو ته ورکول. ما به کوم خلکو سره کوو؟ ما سره به چا نه کوو، زه به خودکفا وم. ورونو دغه شیان د نظر وغورځوئ د هېواد د آبادۍ لپاره، د هېواد د ودې پرمختګ لپاره. دا یو اسلامي خاوره ده، دا یو اسلامي خاوره ده. دې ته موږ دارالاسلام وایو. چېرته چې د مسلمانان اوسېږي، د مسلمانانو قانون الهي په یو ځمکه کې وي، مسلمانان 15 وخته لمونځ اودس کېږي، اذان کېږي، هغې ته موږ دارالاسلام وایو. ورونو د هېواد لپاره یې که نه کوئ، د اسلام لپاره یې وکړئ. د اسلام لپاره یې که فرضاً وایي چې یاره دین ده، د مسلمانانو لپاره یې وکړئ، خدمت وکړئ. پیسه په نظر کې مه ساتئ، ځکه هغه اجر د انسان سوځي. ځینې خلک تاسو مشران یاستئ، د ما نه په دې ځینې خبرو ښه پوهېږئ. خدمت وکړئ، حلال خدمت وکړئ. یو ساعت د هېواد لپاره کار وکړئ، مفت ته کار وکړئ. 3 نیمې چوټي د 4 نیمې لاړ شي، هر څو یو ساعت د هېواد لپاره کار وکړئ. دا 8 ساعته د خپل ځان لپاره د معاش په بدل کې یو ساعت د هېواد لپاره کار وکړئ. خوشې مه کښېنئ، یو کار وکړئ، یو همت وکړئ. پوهېږئ چې په دغه سکتور کې زه یم او دغه نه حقه ناست یم، دومره کار مې نشته او پلانی ځای کې زیات کار کولی شم، زیاته فایده رسولی شم. ووایو منفقي د دې ځای نه وخت نه هغه ځای کې ولګېږي، کار چې هغلته زیات تاسو نه اخیستل کېږي هغه ساحې ته لاړ شي. خوشې مه کښېنئ، ځکه چې راتلونکي نسلونه به موږ ته ښېرا کوي. قسم ده، راتلونکی نسل به موږ ته ښېرا او ازار کوي، موږ به نه یو. موږ ته به وایي چې مشرانو تاسو موږ ته څه پرېښودل شاته، لکه څنګه چې اوس موږ تېرو ته کوو. تېرو ته چې څوک پوهېږي ښېرا ورته کوي، الله دې وایي تباه او برباد کړي. ولې؟ هغوی کار موږ ته نه ده کړی. کار یې کړی؟ نه یې کړی. دغه شان کار وکړئ چې راتلونکي نسلونه هم د ښېراو په ځای دعا موږ ته وکړي. ټول به خلک به موږ تاسو غوندې نه وي، ښه راتلونکی نسل به له موږ نه هوښیاري، ښه راتلونکی نسل دا به زموږ نه هوښیاري. ښېرا به راته کوي، بیا ازار به کوي، قبر کې به پراته یو، ښېرا او ازار به کوي چې تاسو موږ ته هېڅ نه دي کړي. نو دا لږې عامې خبرې وي، په دې هم لږ تاسو خپل ځانونه پوه کړي. ها بله برخه د موږ تاسو دا وخت هم زیات نه نیسم، چونکې موضوع هم زیاته شوه. بله برخه د موږ د معدنیات او منرالونه، نو ځنګلاتو موضوع هم خلاصه ده. معدنیات او منرالونه موږ وایو چې افغانستان له معدنیاتو او منرالونو له پلوه د نړۍ ډېر شتمن هېواد ده، ډېر شتمن هېواد ده.
ورونو کې د افغانستان منرالونه او معدنیات که موږ تاسو په نظر کې ونیسو، افغانستان ډېر لوی مالدار هېواد، ډېر قیمتي جواهرات لري چې هغه نور ملکونه نه لري. او د افغانستان معدنیات او منرالونه په نړۍ کې خاص مقام لري، خاص مقام لري. د بدخشان او پنجشیر لاجورد تاسو وګورئ څومره قیمتي کاڼي موږ لرو. د پنجشیر او د بدخشان لاجورد په انټرنیشنل مارکیټ کې ډېر په اعلی بیه خرڅېږي. نور ملکونه یې له موږ نه وړي، موږ یې خالي ورکوو، هغوی پروسس کوي، بیا په انټرنیشنل مارکیټ کې خرڅېږي. د هېواد نورو برخو یاقوت تاسو وګورئ، جګدلک بهترین یاقوت لري. موږ به ولې غریبانه نه یو؟ خو موږ بیکاره یو. زمونږ دی غربت یو عامل چې دا بیکاري دی. د هېواد منابعو ته پرېوتیم دي، دغه مزدوري خواري کې خوشحاله یو، هغه د هېواد طبیعي منابع چې دي هغوی نه ګټه نشو اخیستی. مس موږ لرو، د مس عینک کان بهترین مس لرو، اوسپنه په حاجي ګک کې لرو، مالګه په تخار کې لرو، همداشان مګنیزیم، سره زر، ډبرو سکاره، فلورایډ، سپین زر، رخام ډبره، مرمر، دا زموږ د هېواد د قیمتي جواهراتو او معدنیاتو له ډلې څخه دي. تاسو وګورئ ګچ، افغانستان څومره ګچ لري، سیمنټ څومره لري، سیمنټ ډېر زیات موږ لرو، خو بیا کارخانه نه لرو که نه. دا خپل سیمنټ په څنګه جوړو؟ بار نه صادرو، راواردوي، سیمنټ راولېږي، یا به ایراني سیمنټ یا به پاکستاني سیمنټ. لیتیم، کرومایټ، کوبالټ دا هغه شیان دي چې دا په افغانستان کې پیدا کیږي. افغانستان د هلمند په ولایت کې یورانیم لري. څه لري؟ یورانیم. تاسو پوهیږئ یورانیم څه کې لګیږي؟ اټم بم کې. یورانیم د سرو زرو نه زیات قیمته دي. دا په اټم بم کې لګیږي، یا موږ ورته پښتو کې بم یاتون څوک ورته وایي. دا موږ په هلمند کې لرو. خو دا هلمند کې داسې دي چې دا استخراج نه دي په ځمکه کې. زمونږ د هلمند خلک، کلیوال اطراف خلک به کوم وخت کې هلته یورانیم له ځانه یو وړانګه تولیدوي، یو قسم وړانګه ځانه تولیدوي. هغه وړانګه چې هغې ته موږ الټرا وایلټ وایو، هغه وړانګه چې هر څوک ووهل هغه فلج کوي، هغه کې یو نقص رامنځته کوي. یورانیم ډېر خطرناک شی دی او په اسانه نه پیدا کېږي. د هلمند په ولایت کې موږ یورانیم لرو. هغه هلته به ساحې ته به چې خلک ورغله ویل ته پیریان دي، دلته مه ځئ وایي پیریان دي. زموږ تاسو ټولو منعقده په دې پیریانو، په دې جناتو، په دې دیوانو سوې ده، نور هېڅ نه پېژني. هلته پیریان دي، مه ځئ وایي پیریان یې نیسي. هلته یورانیم پراته وو. یورانیم داسې یو خوی لري چې کله هغې ساحې ته لاړې او هغه وړانګه ته نه وینې، که په تا ولګي د تا فلج کوي. دوی به ویل دا سړی پیریان ونیو، نو بیا به که مولوي ته بوته وایي مولوي صاحب دې باندې دم واچوه چې دا پیریان ته لرې سي، دا سړی فلج کړه. ښه دومره ناپوهي. هغه ته خارجیان راغله، بیسې پې واچوه، موږ تاسو ته امنیت راولو، دا د هغه د استخراج یې کړل چې هر څومره یې کړه هغه یوازې الله ته پته ده. ښه اوسپنه موږ په حاجي ګک کان کې ډېره لویه اوسپنه لرو. د بامیانو په حاجي ګک کې، خاص کر مس په لوګر کې لرو، مس عینک کان او لیتیم په کونړ او په نورستان کې لرو. تاسو پوهیږئ راتلونکي 500 کلونو کې به ډیزلي پټرولي موټر نه وي. راتلونکي 500 کلونو کې به ډیزلي پټرولي موټر به نه وي، نه به ګیسي موټر وي، ټول موټر به برقي. دا خبره ما په سټیج وکړه او یاد یې ساتئ. پټرولي، ډیزل، پټرول، ګیس دا به موټر نه وي، دا به ټول برقي موټر وي. چین کې اوس پې شروع شوې ده. دنیا کوشش کوي چې هوا وساتي، مصرف کم کړي. نو ډیزل او پټرول خو ټول لوګي دي، ګیس ټول لوګی ده. نو چې برقي موټر جوړ شي که نه، نو برقي موټرو کې څه لګېږي؟ بیټرۍ لګېږي که نه، غټې بیټرۍ لګېږي که نه. نو برقي موټر به په چارج چلېږي. نو بیټرۍ کې څه لګېږي؟ نو ورونو بیټرۍ کې لیتیم لګېږي. او افغانستان د نړۍ په سطحه 3 نمبر ملک ته چې هغه لیتیم لري. اول چین ده، دوم د جنوبي امریکا ملک چیلي ده، درېم ملک چې لیتیم زیات لري هغه افغانستان ده.
دا اوس هم چینایان په کونړ نورستان کې ګرځي په دې غرونو کې سرچ کوي. چین غواړي چې نړۍ ته برقي موټر ورسوي او د برقي موټر لپاره برقي بیټرۍ پکار دي او د برقي بیټرۍ جوړولو لپاره لیتیم پکار دي. موږ الحمدلله د نړۍ په سطح 3 نمبر هیواد چې افغانستان لیتیم لري. په نړۍ کې د زیاتوالي حساب د تخمین شوی ده 3 نمبر ملک افغانستان ده. نن چې سعودي په تیلو مسته که موږ خپل لیتیم نو صحیح کار واخلو په آینده کې به موږ د سعودي نه په اقتصاد کې مخکې یو ځکه لیتیم ده. دا هغه عنصر ده چې برقي موټرو بیټرۍ کې هر قسم بیټرۍ چې د موږ تاسو موبایل بیټرۍ ده د شمسي بیټرۍ د شمسي نه دا نورې بیټرۍ د شمسي نه چې موږ دغه ټول لیتیم اکثریت لګي. نو وګورئ څومره موږ مالدار یو څومره شیان موږ لرو. ها سره زر موږ سره د هېواد په شمال کې بدخشان سره زر موږ هلته کانونه موجود دي غرونو کې. غزني او شمال کې موږ سره زر لرو. دا اوس هم د امو د سیند په غاړه اکثریت د زرکشان دي زر چانکۍ شګي هر سړی زر پکې پیدا کوي. نو دا له کوم ځای راځي؟ د زما سره غرونه راځي. او یاقوت په جګدلک کې د کابل جګدلک نو ما اوریدلی دا یاقوت لري. او خاص کر د ډبرو سکاره دا په بغلان ولایت کې په کرکر کې دا د ډبرو سکاره خاص کر د رخام ډبره به تاسو پیژنئ. د یو شنه غونې ډبره ده دا په هلمند کې موږ سره د دې کانونه دي. شوکاڼې په ننګرهار کې څوک د ننګرهاري شوکاڼې هغه اوس هم پاکستان ته استخراج روان ده. خاص کر مرمر په هلمند او هرات کې سنگ مرمر چې موږ تاسو ورته وایو دا شتون لري. خو متاسفانه زموږ د هېواد ډېر یا طبیعي زیرمې منرالونه هغه قاچاق ځي. څنګه ځي؟ قاچاق روان دي. تاسو د هلمند د رخام ډبره وګورئ پاکستان ته قاچاق روانه ده. شوکاڼې وګورئ بیروج ډبرې وګورئ چې هغه ډېرې قیمتي ډبرې دي هغه قاچاق هېواد نه روانې دي. او بل خلک هر سړی ورځي څوک زورور ده په ساحه کې راسپړي هغه ماشینونو ته ضرورت لري. تی چې راسپړی زه چې راسپړم د شخصي مفادو لپاره ما او تا نه ډېر ضایعات کېږي. خو چې ماشین هغه ډېر په طریقه باندې دومره کوي ضایعات هغې نه کوي ځکه هغه خو بیا د غمي په شکل جوړېږي. دا اوس موږ زیاتره شیان قاچاق دي. ټول نورو هېوادونو ته قاچاق کېږي بس شخصي ګټه ده که نه جیب ډکوه. اوس زمونږ تاسو وګورئ ډېر یو ادنا څیز د ډبرو سکاره یا زغال نورو هېوادو ته ځي هلته پروسس کېږي بیا په هغې باندې ټاپه د هغې هېواد ولګوي بیا بهر ته صادره کړي. دا وایي زمونږ خپل تولید ده او تولید یې چای د افغانستان شاید د افغانستاني خالي پروسس کې په خپل نوم بهر ته صادري. دا تاسو وګورئ. ښه بله موضوع آخري موضوع ده نفت او پټرولیم. تاسو وګورئ موږ تاسو د ایران نه ډېر تیل واردو ډیزل پټرول ګیس ترکمنستان نه. حالانکه د هېواد په داخل کې موږ ډېرې غټې څاګانې لرو. جوزجان یتیم طاق جرقدوق هغه سیمې دي چې د افغانستان من د پټرولیم پکې ډېر زیات دي. نفت پکې دي پټرولیم پکې دي ډیزل پټرول ګیس پکې ده. خو موږ تر اوسه نه توانېدلي چې هغه صحیح هغه څاګانې صحیح وباسو استخراج کړو او خپل هېواد ته یې هغه کړو. اوس هم سوال کوو ترکمنستان نه غټو ټیلرو کې ډیزل راوړو له ایران نه یې راوړو. ها حل لارو ته راځو. نو دا دومره مشکلات چې موږ تاسو وویلې د هغې یو څه حل لارې دي هغه انشاءالله تاسو ټول توجه غواړم ملګري تنګ نشي. نو حل لارو ته راځو او چې د دغو ټولو مشکلاتو حل لارې چې دي موږ سره موږ باید کوم کارونه وکړو چې دغه بحران حل کړو. اول د اوبو بحران حل لارو ته راځو. د هېواد د سیندونو کنټرول او سالم مدیریت. د هېواد سیندونو باید کنټرول سي چې اوبه ضایع کېږي هغه باید په دشتو کې موږ کانالونه تیر کړو نارونه تیر کړو تر څو هغه د موږ دشتې آبادې شي. دوم
د هیواد سیندونو څخه کانالونه فرعي ویالې دښتو ته رسول او د هغو آبادول. دښتو ته باید موږ د هیواد د سیندونه ویالې کانالونه نهرونه وباسو د هیواد دښتې آباد کړو. صحیح ده؟ دا یو حل لاره ده. ډیمونه چک ډیمونه جوړول او اوبه هغه وخت د هیواد بهر پرېښودل چې د هیواد داخلي اړتیاوې پوره کړي. هغه وخت په موږ تاسو باید اوبه بهر پرېږدو چې د موږ تاسو داخلي اړتیا پوره کړي. ځکه چې زه خپله وږی یم نو بل ته به څه ورکړم، کله چې زه موړ شم نو بل ته به یو څه ورکړم، ما نه کله پاتې شي نو بیا بل ته څه ورکړم. نو اوبه هم په همدغه شان هغه ساحې چې د څښاک لپاره اوبه نه لري هغو ته پایپ لاین په ذریعه اوبه رسول چې تر څو خلک د صحي مشکلاتو نه لرې شي. د باران او د واورو اضافي اوبو جمع کولو لپاره خندقونه ویستل. ګورئ کله چې موږ تاسو په خپل کور کې په خپل کلي کې باید هغه اوبه به داسې پرېنږدو چې لاړې شي، باید خندقونه جوړ شي ورته تر څو هغه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه بیرته دا ښکته کېږي که نه، هغه د ځمکې لاندې اوبه بیرته رازیاتېږي. نو کله د واورې باران اوبو لپاره باید موږ خندقونه جوړ کړو، داسې خندقونه چې څوک پکې ونه غورځېږي، مطلب چې لکه د فرضاً کلی ده ټولو ویالو اوبه باید یو خندق کړي. په دې طریقه باندې فاضلات سیندونه او نهرو ته نه انتقالول. کوشش باید موږ وکړو چې فاضلات چې دي هغه کموټونه دي هغه باید سیندونو ته موږ انتقال نه کړو. دغه سیندو اوبه ځي دغه مایان دي د الله نور مخلوق ده، مسلمانان ته استفاده کوي اودسونه پرې کوي. تاسو به وګورئ هغلته به کموټ ورته راخلاص کړی هلته به یو سړی اودس کړي، تاسو به لیدلي په خپلو ژوند کې. یا فاضلات باید موږ تاسو سیندو ته انتقال نه کړو چې سړی پرې اودس کوي څکي بعضې خلک لري هغه څه خبرې دي. ټولو دښتو ته اوبه رسول زرغونول. د افغانستان ټولې دښتې به زرغونې شي او اوبه ورته ورسېږي. نو بیا به انشاءالله دې مشکلاتو نه موږ وځو. د خاورې لوڅې برخې پخول یا په شنه ساحه بدلول. لوڅې برخې دي یا به یې شنه کوې پټی به پرې جوړوي یا به یې پخوې یا به یې سیمټوي. خاص کر په ښار کې دا خبرې، ښار کې باید موږ لوڅې ساحې پټې کړو، یا یې په ګلدان بدلې کړو او یا یې پخې کړو تر څو ګرد د دوړې نه مخنیوی وشي. د هېواد غرونه ځنګلاتو باندې پوښل او پایپو لارې اوبه ورسول. د هېواد غرونه ټول غرونه باید د هېواد چې دي هغې ته باید ټانکۍ په غرونو کې جوړې شي، هغې ته اوبه ورسېږي او د همغه اوبو د لارې همغه ځنګلات موږ په غرونو کې کېږدو تر څو موږ اقلیم تغییر شي. اقلیم تغییر دا معنی چې موږ باندې بارانونه زیات شي، زموږ دښتې به اوبه شي او انشاءالله زموږ به هوا به پاکه شي. غرونه باید ځنګل شي، دا یو ډېر اهمه نقطه ده. او دا هغه وخت کېږي چې کله زه په غره کې اوبه ولرم، غر خو زما وچ ده چې اوبه نه غر بوټی کېږي نه. د ځنګلونو قطع کول مخنیوی کول او همداراز د لرګین محصولاتو بندیز لګول. ځنګل باید په هره ساحه کې چې باید څوک یې ونه وي، دا باید قانون جوړ شي حکومت. او بل لرګین محصولات باید کړکۍ دروازه دا باید موږ د لرګینه نه وي. کوشش باید موږ دا وکړو چې زموږ ځنګل پاتې شي، زموږ کړکۍ دروازه باید الماری به یې لرګینه نه وي، دا سټیج به یې لرګینه نه وي، دا به یې څه شي نه وي، دا اوس MDF تختې دي نه باید وي، یا فرضاً مسالې نه وي یا وسپنې نه وي تر څو زموږ ځنګلات محفوظ پاتې شي. دغه دروازه چې ته اوس د لرګي ده دا چیش نه جوړ خو دا حتما یې ځنګل یو لرګی ده که نه. او که چیرې ځنګلات چیرې د لرګي نه جوړې نو باید بهر نه ترې راوارد کړي. تختې باید تا بهر نه وي، هدف دا چې ستا په داخل کې ځنګلات ونیول شي او هغې نه تختې جوړې نه شي. په محلي ساحو کې ځنګلونو ساتنې لپاره کمیټه جوړول. اکثریت په محلي ساحو کې ځنګل جوړ شي هغې لپاره کمیټه جوړول. هغوی ته دا ویل چې ځنګل محصولات ستاسو، وهې مو میوه ستاسو. حکومت باید دا کار وکړي، محلي ساحو کې کمیټې جوړې کړي د ځنګلاتو لپاره چې محصول ستاسو، جنغوزی ده، پیسته ده، محصول ستاسو، وهې مو ساتئ. درته وبې کوو من او اوس په محلي ساحو کې چې هغلته خلک سون د سوځولو لپاره لرګي استعمالوي، هغې لپاره داسې یو ځنګل جوړول چې یو پرې قطع کړو بیا راوخیږي. په دشته کې د خلکو لپاره داسې یو ځنګل جوړول چې هغې قطع کړي او بیرته راوخیږي. یعنې ځینې ونې تاسو وینئ لکه چنار چې قطع کړي بیرته راخیږي، داسې ونې د خلکو لپاره جوړول، داسې ځنګل د خلکو لپاره کېښودل چې خلک هغه اصلي ځنګل ته ضرر ونه رسوي او دا قطع کړي. که دا قطع کړي تر څو هغه خپل مشکل له دې لارې نه حل کړي. حکومت باید د دې لپاره په هواره کې داسې ځنګلونه جوړ کړي چې هغه په یو وار په 20-30 وارو لکه وهلو سره بیرته راوخیږي.
تر څو خلک هغه اصلي بوټي ته ضرر ونه رسوي. هوا ته راځو. زاړه نقلیه وسایط ټولول په ښاریاتو کې د ټرافیکو د ټرانسپورټ وزارت دغه ده چې زاړه نقلیه وسایط چې په ښار کې وي ډېر لوګی کړي هغه به د ښار نه لرې کړي. د پټرولي او ډیزلي نقلیه وسایطو په ځای د ګازي نقلیه وسایطو فعالیت پیلول. ټول کوشش باید وشي چې په ښارونو کې د ډیزلي پټرولي ګاډو په ځای باندې ګیسي موټر فعال شي او د ګیس ځکه ګیس بیا دومره هوا نه خرابوي. خو انشاءالله کوم وخت چې کوم رسیږو د برقي موټر راواردېږي هلته خو انشاءالله دا مشکل ختم وي. هر سړی برق موټر چارج کوي او بیا باقي. خو دا اوس په وخت کې باید ګیس موټرو انتقال لکه فعالیت زیات شي نسبت پټرولي ته. پټرولي او ډیزلي باید په ګیسي باندې بدل شي تر څو هوا خرابه نه شي. په کارخانو کې د راوړه پلاستیک سوځول بندول او کورونو رهایشي محلونو کې د ډبرو سوځېدو دود فلټر نصبول. موږ تاسو اوس نشو کولی دومره مالداره نه یو چې ګیس واخلو او په ګیس باندې خپل کورونه تاوده کړو. هو که یې ډبرو په سکرو باندې موږ تاوده نو کوشش به دوی وکړو چې دود فلټر ولګوو چې تر څو هغه هوا د موږ دود فلټر کې هغه هوا ګنده نه شي. او کارخانو کې باید د ربړ پلاستیک سوځولو نه باید حکومت په دې اقدام وکړي چې په کارخانو کې ربړ پلاستیک باید ونه سوځي تر څو هوا ګنده نه شي او یا هغې ته کوم شی سوځي هغې لپاره فلټرونه باید هغې جوړ کړي. نو دا یو حل لاره ده. معدنیاتو ته راځو. قاچاق بندول. د معدنیاتو سرو زرو مسو لالو جواهرو چې کوم زمرودو دې قاچاق بندول. غیر فیني استخراج. غیر فیني دا معنی چې ما ورته یا په رمبیکو یا په وسپنو کو دا استخراج بندول. غیر قانوني استخراج بندول. ټول معدنیات په قانوني ډول فیني اشخاصو تخنیکي وسایطو په واسطه اخراجول. څومره د هېواد طبیعي هغه چې د معدنیات چې د منرالونه دي باید د فیني خلکو په واسطه استخراج شي. فیني کس چاته ویل کېږي؟ هغه چاته ویل کېږي چې هغه د انجینري د معدن انجینري نه فارغ او هغه سره ماشیني د ماشین په استعمال باندې پوه شي او هغه معدنیات په صحیح طریقه باندې وباسي. ما ورته که باسو نو شاید که 10 کیلو کې 15 کیلو راځي نه او شاید 15 کیلو نور خراب کو. دا او د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د هېواد داخل کې کول. دا کوم موږ محصولات چې دي کوم معدنیات چې دا باید د هېواد په داخل کې پروسس کړو د هېواد په داخل کې بسته‌بندي شي او بیا نور هېوادو ته صادر شي. او د استخراج لپاره فیني ټیم روزل او د استخراج تخنیکی ماشینالات لاسته راوړل. نو دا د استخراج لپاره چې موږ کوو باید فیني ټیم روزو هغه خلک چې هغه په دې پوهېږي او ماشینري باید له خارج نه راوارده کړو او د ماشین په ذریعه باندې موږ تاسو هغه معدنیات چې دي هغه وباسو. توجه څخه یو نړۍ مننه.